چې د اسلام نه غیر بل دین غوړي نو هیڅ کله بولدنه قبول نکړه شي او دغه کس په آخرت کې له تاوانیانو څخه دی. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. الله تعالی به داسې قوم څنګه په سمل یار روان کی چې د خپل ایمان وروړل نه بعد بیا کافر شول، حال دا چې دوی گواهی ورکړې وه چې بېشکه دا رسول حق دی او دوی تشکاره معجزې هم راغلې وې او الله تعالی ظالم خلق ته سمل یار نه وښیي. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دغه خلق د دې جزا دادو چې یقینا په دې باندې د الله تعالی لعنت دی او د ملائکه او د خلق د ټول لعنت دی. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. همیشه به وي په دې لعنت کې لدی نه به نه عذاب سپکولی شي او نه به دوی ته مهلت ورکول کیږي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مگر هغه کسون چې د دې نه بعد توبه وباسي او د ځون اصلاح وکړي نو یقینا الله تعالی ډېر بخښونکی بې حده رحم کوونکی دی. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. بېشکه هغه کسون چې د خپل ایمان وروړل نه بعد کافر شول بیا په کوپر کې مخکې لوړل نو د هغوی توبه به د سره نه قبلیږي او همدغه کسون ګمراهان دي. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. بېشکه هغه کسون چې کافر شوي دي او په داسې حال کې مړه شول چې کافران وي نو کله به هم قبول نه کړی شي د هغې د هېڅ یو کس نه ډکه مځکه سره زر اگر که هغه یې د ځون خلوصي په بدل کې ویر کړي. دغه کسان د دوی دپاره ډېر دردونکی عذاب دی او دوی دپاره به هېڅوک مدد کوونکي نه وي.